یورز حضرت عمر راوتی و بهر چیزن ته حال معلوم کړی د بډایو او خورانو دا وخت د مسکینانو یورز حضرت عمر راوتی و بهر چیزن ته حال معلوم کړی د بډایو او خورانو دا وخت د مسکینانو عمر ابن خطاب روانو بشتابا کګوري لایو کور د دراوځي شورغو غدا فریاد او جړدا نزد شو درګاتا بیا غلې شو فناتا اوس اوري خبري اصل گئی د مشمانو دا وخت د مسکینانو یورز حضرت عمر راوتی و بهر چیزن ته حال معلوم کړی د بډایو او خورانو دا وخت د مسکینانو پچغو چغو ژاړي ډوډۍ لمر کوي غواړي هغه خورا مسکینایت هم نه بلتوانا ژړېږي ماشومانه یو څو وچ وچ هډونه تر شوي پرې قرنونه ودیکتې اچولې دات کتغ د یتیمانو دا وخت د مسکینانو یورز حضرت عمر راوتی و بهر چیزن ته حال معلوم کړی د بډایو او خورانو دا وخت د مسکینانو چې کله دوی ژړا کړي مور کوي تسلا کړي وای مژړه لالیه اوس دستدادا پخېږي له ځان سره ژړېږي هغوی ته داسې وایي بچو کوئ دعاوي بچه حضرت عمر د خبر نه دی له خورانو دا وخت د مسکینانو حضرت عمر چې پوشو پسندو او سلګو شو المور راته وایي ژړوي ولې بچیانا کړه حال راته بیانا هغه خواره سر توره ویلې زما وروره بې څوکه بې نه وایم لاله هنده مې ګزرندی ژوند زما ستړی ستوماندی دا څو مې یتیمان دي په نسوږي خواران دي په دې کې نور څه نشته بې څو وچو هډوکانو دا وخت د مسکینانو حضرت عمر ویل مورا لږ صبر وکړه نوره روان شو خزانې ته ډېر اوړی ورپشا کړه هغوی ته یې عطا کړه مور کوي سوله خوشحاله ویل پاکه ذوالجلاله پر ځای چې د حضرت عمر باچا دغه انسان وای هوسا به مظلومان وای حضرت عمر ویله مور کوي زیم پخپله پشپکې بل څوک نه اخلي خبر د سبحانیانو دا وخت د مسکینانو یورز حضرت عمر راوتی و بهر چې ځان ته حال معلوم کړی د بډایو او خورانو دا وخت د مسکینانو یورز حضرت عمر راوتی و بهر چې ځان ته حال معلوم کړی د بډایو او خورانو دا وخت د مسکینانو ورځ حضرت عمر راوتی و بهر چې ځان ته حال معلوم کړی د